شپږ میاشتې مخکې مې ما یو خبره بریک کړې وه د اسلامي اماراتو بعضې اشخاص په سوشل میډیا باندې چې کار کوي ورته مې ویلي چې مجاهد کباړیان چې د افغانستان ناموس په پنجاب خرڅ کړي د افغانستان ټانګونه تیاري افغانستان په کډواله د پنجاب په فرمایش باندې ګرځولی و هغې غواړي چې بیا په افغانستان کې سردردي جوړه کړي او پاکستان ورته صحیح مهربانه په اسلام آباد کې بیا دفتر یې کړي لکه څنګه چې مجاهدینو نه و دفتر و تنظیمونه جوړ کړي په پاکستان کې د هغه روسانو په وخت کې او د هغې نه پیدا محمد حاجي صاحب دی شاهین حاجي صاحب دی ته مې دا خبره په لایف کې کړې وه او دوه درې ځل مې ورته همداسې شخصي کې مو کړه اوس نن لشکري صاحب تازه د دې بیان تصدیق وکړو چې پاکستان هغه اشخاصو ته هغه د مجاهدو ناجایزه بچیان چې پلاران خاماران او د افغانستان تباهي او بربادي کړې ده هماغه خصوصي مهربانه پاکستان ورته بیا دفتري لکوي او بیا غواړي چې په افغانستان کې مسلح جنګ کړي او افغانستان ته سردردي پیدا کړي خو موږ د اسلامي اماراتو مشرانو ته خصوصا ملا هیبت الله صاحب ته یو چې د خدای په لحاظ باندې زموږ د دې لورګانو مکتبونه ایله کوي ځکه چې د دې جنو مکتبونو په وجه باندې د ولس او ستاسو ترمنځ د غټه فاصله ده ګورې دې ولس تاسو ته ډېره قرباني درکړې ده 20 کاله چې تاسو جهاد امریکایانو په مقابل کو جنګ هم وکړو همدغه ولسو چې تاسو ته کورونه درکول همدغه ولسو چې تاسو ته پناهندګانې د تاسو ډوډۍ درکولې او د هغې په وجه باندې د ستاسې په وجه باندې د هغې په کورونو بمبارانې کې د شهیدانې ورکړي نو چې تاسو سره ولس نه تاسو هیڅ شی مقابله نشئ کولی د یو مملکت یعنې حکومت تاسو نشئ چلولی چې تاسو سره ولس څنګ په څنګ نه وي او بل جنرال موبین صاحب نه په هره طریقه غواړو ځکه جنرال موبین صاحب په میډیا کې یو فعال سړی دی او جنرال موبین صاحب خبرې داسې دي په پاکستان باندې لکه ایټم بم ګورې جانه چکځی چې ګنجی دی ګنجی روزانه د افغانستان په خلاف خبرې کوي روزانه د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ پوسټونه کوي او صحیح مهربانه غواړي چې په افغانستان کې سردردي را پیدا کړي نو د هغې مقابله به څوک کوي خو همدغه جنرال موبین صاحب دی چې کوي نو موږ په اروپا کې افغانان تاسو سره یو یوازې تاسې ناست یې خو مهرباني وکړئ دغه داخلي کومې شخړې چې دي خصوصا زموږ د لورګانو د مکتبونو دا زر تر زره حل کوي او جنرال موبین صاحب زمری را میدان ته کوي چې دا ګیدړان دله داسې وزغلې لکه دا د پاکستانیان ګیدړان دا جرنیلان او کرنیلان او دا جانه چکزي او دا نور نو خیر اوسئ انشاءالله ملت تاسو سره دی او انشاءالله داسې وخت به راځي چې داسې غاښ ماتونکی جواب پاکستان ته موږ او تاسې ورکوو خو زموږ او تاسې اتفاق اتحاد ته ډېر ضرورت دی الله دې وکړي چې زما میسج ضرور رسي او په دا شپږ میاشتې مخکې دا خبره ما کړې دا لشکري صاحب هغه دی نن دا بریک کړه او دا ویلې چې پاکستان هغه اشخاصو له ځایونه ورکوي یا دفتر یې ورکوي کوم چې د هغې پلارانو په 1992 کې افغانستان په کډواله او په پنجاب باندې خپل ناموسونه د افغانستان ناموسونه او د افغانستان مهمات یې پرې خرڅ کړي وو هغه خلک نن بیا غواړي چې په افغانستان کې سردردي پیدا کړي ولې ژوندي پرېښوده چې دا جمهوریت سقوط شو یو مو په دې سر ایشتلی وي نن به د دې غم نه تاسې خلاص وئ خو زما مو نه منله هغه سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز امیدوار هستم که خوب باشید و صحتمند و سرحال متاسفانه حکومت کشور پاکستان با شمار زیادی از رهبران سیاسی و مجاهد افغانستان و فرماندهان نظامی افغانستان ارتباط گرفته آنها را به پاکستان دعوت کردند تا برای و وعده همکاری برای مبارزه در برابر طالبان دادن همان وعده ای را که به حکمتیار داده بودند در برابر حکومت دکتر نجیب بعد همان وعده ای را که با آقای سیاف داده بودند همان وعده ای را که با آقای ربانی داده بودند و بعد همان وعده ای را که با آقای حکمتیار در برابر آقای احمد شاه مسعود داده بودند و همان وعده ها را دوباره دادند و متاسفانه این اقدام پاکستان در برابر گروه طالبان به هر حال به نظر میرسه که